أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. مخکاتونو کې الله رب العالمین واقعه د اصحاب کهف بیان کړله چې د الله رب العالمین دین د فاراوی دنیا پرې خودا بادشاہي پرې خودله کور کلی وطن او خپلوان ارسې پرې خودل. اوس د آیاتونو کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره بیانوي چې پیغمبره څرنګه چې اصحاب کهف د الله تعالی د دین دپاره تکلیفونه وګالل او برداشت کړل، هجرت یې وکړو، د خپل قوم او د خپل حکومت مقابلې ته ودرېدل. دا شان به محمد صلی الله علیه وسلم ته هم کلک ولاړې د دې دین دپاره، تعالی الله نبوت درکړی، قرآن یې درکړی دی، نو ته هم دا شان کلک ودرېږي د دې خلکو مقابلې ته، د مکي مشرکانو مقابلې ته کلک باندې ودرېږي. هغوی د الله تعالی یووالی بیان که د بادشاه په مخ کې هم. ای پیغمبره ته به د الله یووالی بیانې د مکي د مشرکانو په مخ کې هم. قوم مجبور شولو، اصحاب کهف د کلي او علاقې نه وشړل، دا مکي والا به تم شړي، هغوی صبر کړی او ته به هم صبر کوې. نبي علیه الصلاة والسلام ته پکې الله تسلي ورکوي. واصبر نفسک کلک ځان خپل مع الذین دا کسانو سره. واصبر معنا تکلیف برازي برداشت کې به دعوت کې خامخا تکالیف دا لیکل شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي قرآن چې بیانې د الله تعالی یووالی او توحید بیانې، تکلیف برازي په هغې باندې بس صبر کوې. واصبر نفسک دا خپل نفس چې دی دا کلکه مقابله د تکالیف باندې، په مقابله د تکلیفونو او ازرارو باندې چې مخالفین در رسوي تا ته. مع الذین دا کسانو سره دا خپل نفس کلکه یدعون ربهم چې رابلي خپل رب لرا بالغداة والعشی، سبایی او بیګایی. غدات سبایی ته ویل کی من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، د سبا د راختلو نه واخله تل د لمر د راختلو پورې، دا وخت د ذکر دی، د الله د عبادت او د بندګۍ دی. قرآن کریم کې لس آیاتونو کې الله تعالی دا دو وختونه بیان کړي دي، تاسو د الله ذکر وکړئ. واذکر ربک بالعشی والابکار، د خپل رب ذکر دی وکړه سبایی او بیګایی. سبایی معنا سبا چې راوختلو تل د لمر د راختلو پورې. دیو جن حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ وکړ سحر په خپل ځای باندې ناستو تر دې پورې چې اشراق به وشو، اشراق مونځ به وکړو، بیا به ولاړ. مونږ تاسو ته اوچت فضیلت بیان کړی دی. وی من صلی الصبح فی جماعت، چا چې د سحر مونځ وکړو د جمع سره، ویجلس علی مقعده، او په خپل ځای باندې کېناستله، ویصلی رکعتین بعد طلوع الشمس، وی دو رکعت مونځ وکړو وروستو د راختلو د لمر نه. وی د دپاره الله رب العالمین دومره اجر ورکوي ګویا که یو حج او یو عمرې اجر، د یو حج او یو عمره کړي. صحابه کرام ویل د الله رسول وی د پوره حج او د پوره عمرې اجر او تامتن 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 بالکل د پوره یو حج او د یوې عمرې اجر او ثواب.
ځکه دا وخت الله د ذکر دی، د عبادت دی. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي تکلیف چې راځي دی وخت کې به الله ذکر کوي، عبادت او بندگی. بالغدات سبای والعشی او بیګای، مازیګر وخت عشی وي. د لمر د پریوتلو نه مخکې د مازیګر دا وخت، دا هم د ذکر او د الله د عبادت وخت. یریدون وجهه، چې دوی غواړي مخ د الله تعالی او رضا د الله تعالی. دی وخت کې چې کوم خلق د الله ذکر کوي، عبادت او بندگی کوي، دوی د الله تعالی مخ غواړي چې الله رب العالمین زمونږ ناراضي شي، د الله دیدار زمونږ نصیب شي. ولا تعد عیناک عنهم، ماړه سترګې ته خپلې عنهم د دوی نه. دا کنایه ده د اعراض نه، منه دې خلکو نه اعراض مه کوه، دوی نه جدا کېږه مه، بلکې د داسې خلکو سره ملګرتیا او ناسته پاسته وکړه چې د الله ذکر کوونکي دي، عبادت کوونکي دي، سبا یې وبېږئ. تريد زینت الحیات الدنیا، چې غواړي ته عذیب و زینت د ژوند د دنیا. دې خلکو نه جدا کېږي. ولې؟ یاره دنیا پسې ځمه، دنیا طلب کوما، دنیا ځان د پاره زیاتوما، نو دنیا د وجې نه بس نه کې د داسې خلکو ملګرتیا به نه پرېږدي، داسې خلکو سره ناسته پاسته دا به نه پرېږدي. ولا تطع من اغفلنا قلبه، تابیداری مکوه ته د هغه چا چې غافله کړی دی مونږ زړه د هغه عن ذکرنا، د خپل ذکر نه. داسې خلکو خبره مه منه چې هغه د الله رب العالمین نه غافله شوي دي، د خپلو ګناهونو په وجه باندې. الله څوک نه غافله کوي، لیکن انسان چې کله د الله نه باغی شي او ګناهونو کې مبتلا شي، د الله عبادت او بندګۍ ته شا ور واړی، الله رب العالمین هم بیا دغه شی نه پرېږدي. ټول ژوند بیا په غفلت کې تېرېږي، عمر او ځواني لاړه شي، تېره شي، او د قبر او د آخرت دپاره هېڅ نه جمع کړي. نو الله وایي د داسې خلکو تابعداري مه کوه، د داسې خلکو خبره مه منه، داسې خلکو سره ملګرتیا مه کوه. واتبع هواه، او تابعداري کوي دا د خواهش خپله. ټول ژوند مطلب او مقصد دی چې یاره زما خواهشات پوره شي، یاره پلانې شی زړه کې ارمان دی دا پوره شي، او هغه وشي او دغه وشي. وکان امره فرطا، دې کار د دې سړي فرطن د حد نه تېروتله، د الله د حدودو نه تجاوز کوي. حدودو نه تجاوز دا حرام او د حلالو سړی فرق ونه کړي، د الله د احکاماتو پابندي ونه کړي. لکه دا روژه ده، دا مونځ دی، دا زکات دی، دې ته نه ګوري. کوم چې منهیات دي د هغې ارتکاب کوي، حرام نه ځان نه ساتي، دارنګه د الله نافرمانی نه ځان نه ساتي، کبایرو نه ځان نه ساتي، دا اوس د الله د حدودو نه تجاوز کوونکی دی. الله وایي داسې خلکو تابعداري به نه کوي. وقل الحق من ربکم، ته وایه پیغمبره حق چې دی من ربکم، د طرفه د رب ستاسو نه دی، د الله رب العالمین د طرف نه دا حق دی، او ما ته راغلی دی زه یې تاسو ته بیانومه. ګوره خفه کېږئ او که خوشحالېږئ، او حق هغه دی چې د الله رب العالمین د طرف نه بس چې هغې ته وحي ویلی کېږي، بس دغه وحي دا حق دی. فمن شاء فلیؤمن، چا چې خوښه ایمان دې راوړي، ومن شاء فلیکفر، او د چا چې خوښه نو بس کفر دې وکړي. دې جمله کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته زجر او رټنه او زورونه را کړې ده. الله رب العالمین هېڅکله کفر نه خوښوي. ګوره دا زجرن الله رب العالمین دا خبره کړله، چا خوښه ایمان راوړی، چا خوښه کفر وکړي. موږ او تاسو را لګي که نه بچو ته خبره کوه، لکه د فلاني ځای له مزه 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 چې منه نه شي، بیا ورته وایي زه چې څه کوې نو هغه کوه. دا زجرن دا خبره هغه ته کوو، رټوي هغه لره چې زه لکه څه دې خوښه یې نه کوئ. الله رب العالمین هم دغه شان خبره کړله، ایمان مې را لېږلی تاسو ته، کفر مې را لېږلی فایده کړی، چا چې څه خوښه یې هغه وکړي، خو بیا به د سره زه ګورم. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین، الله وایي دوه لارې مې درښودلې دی انسانه، په کومه لار چې ځي، یو لاره د هدایت ته، یو د ګمراهۍ ده. فمن شاء فلیؤمن، الله وایي د چا چې خوښه ایمان راوړئ، ومن شاء فلیکفر، او د چا چې خوښه نو کفر وکړئ.
انا اعتدنا للظالمین نارا یقینا تیار کړی موږ د ظالمانو دپاره اور د جهنم احاط بهم چې راګیر به کړي دوی لره سرادقها دیوالونه د هغې حدیث د ترمذی کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و الله رب العالمین د دې جهنم نه څلور دیوالونه تاو کړي دي چار چاپیره د دې یو دیوال فاصله د یو سرنواله تر بل سره پورې څلوېښتو کالو په مزل باندې دی دومره دیوال الله تعالی جهنم نه تاو کړی دی یو سر نه چې روان شي تر بل آخري سره پورې 40 کاله کې به ورسېږي دا دیوالونه به ټول ګر چاپېره دینه تاوي جهنمین به راګیر کړي وَإِن يَسْتَغِيثُوا الله وایي که چېرې دوی فریاد د اوبو کوي یغاثوا فریاد به قبلېدلی شي بماء په داسې اوبو باندې کالمهل چې په شان ته د تانبې ولیکلی شوي وي مهل تانبې ته ویلی کېږي اوسپنه سړی ولیکي په اور باندې او د هغې نه بلکل اور ترې نه جوړ شي دغه شی د اوسپنې ولیکلی شوي په شان ته اوبه به یې ګرمې یشوي الوجوه چې ورته به مخونو لره دا اوبه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دوی ته چې کله دا اوبه ورکړی شي دوی به دا اوبه راواخلي د خولې ته به یې ونیسي د خولې ته نږدې کېدلو د وجې نه به یې دا مخ دا غوښې به ټولې به د اوبو کې راپرېوځي کله چې ترې ناګوټو کې او تیرې کې وایي نو دا کلمي او دا معده او دا څومره چې دننه اندامونه دي د انسان په دې خېټه کې دا به ټولې لاندې طرف ته ووځي د ډېر ګرمایش د وجې نه الله وایي یشوي الوجوه ورته به دا اوبو مخونه د دې جهنمینو بئس الشراب ډېر بد څښل وسات مرتفقا وسات او ډېر بد دی مرتفقا زیاده فایدې دا تحکمنو ته الله تعالی فایده ویلې ده فایده به کې نشته دی لیکن الله وایي داسې زیاده غوره ډېره بده فایده ده په دې کې هېڅ فایده په دې کې نشته دی ټول شر دی ټول تکلیف او ټول خفګان